مرګ په سود ناول قدرمن اوریدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ. مرګ په سود ناول دوهمې برخې ته موضوع او اصلي سیاقي هرکلی کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره واورئ. کوټې ته ننوتم. تیاره وه. ګروپ مې روښانه کړ. غوښتل مې د ورور لیک راواخلم او یو ځل بیا یې ولولم چې همدا شیبه مې هلته په یو ناشنا څېره سترګې ولګېدې. زما د ورور لیک یې په لاس کې نیولی و. د مرمیو کڅوړه مې له لاسه وغورځېده. ستړی مه شئ، ډېر انتظار مې درته وویست. حیراني او ویرې ووهلم. څوک و؟ څنګه راغلی و؟ دروازه خو هم بنده وه. ضروري د کور د شا په دیوال راوښتی و. څوک یې؟ دننه څنګه راغلی؟ کښېنه دمه شه، وبه مې پېژنې. ما په ګنډه وهلې توپانچه پسې راوویسته. که څه هم پوهېدم چې تشه ده، خو هغه مې پرې ډارولی شو. درته وایم څوک یې او چیرې ته راغلی؟ هېڅ ونه ډار شو، لکه کوربه چې وي. راپاڅېد، لاس یې په اوږو رازور کړ. د مېلمه هرکلی څوک داسې نه کوي. مننه چې نن یې د خلکو ژوند وژغوره. نو د زه له هغه ځای نه څارلی وم کله چې ما ځوانمرګی په سر وواهه. ژړغونی شوم. حوصله نه لرم. ژر ووایه چې څوک یې او څه شي ته راغلی. بېرته کټ کې کېناست. د دې لپاره راغلی یم تر څو پوه شم چې تا هغه ځوانمرګی څنګه وپېژند. هغه لکه چې د امنیت والا و. ویر را پیدا شه. هسې نه داسې څه راپسې وتړي چې زه پرې خبر هم نه یم. هغه یو تور پړنان نه راښکته شو. په زنګون را تکیه شو. ته څنګه پوه شوې چې هغه ځوانمرګی دی؟ هغه پېښه بیا را یاده شوه. د هغه کورتۍ زه شکمن کړی وم ځکه ما مې ورور. ژر مې خبره ونیوله. زړه نازړه شوم چې د ورور د ځوانمرګي کولو ورته ووایم که نه. خو هغه راغږ کړ. پوهېږم چې ورور دې څه کړي. هڅه مه کوه چې څه رانه پټ کړې. ځان ته غوسه راغله چې د ورور لیک مې کور کې پرېښی و او هغه لوستی و. مجبوره شوم. ټکي په ټکي مې ورته ټوله پېښه بیان کړه. بیا مې ورته د کورتۍ نښې نښانې وویل. د اشنا کس مې سترګو ته په کتو شو، لکه زما په خبرو چې شکمن وي. په فکر کې و. ما هم ورته کتل او چوپ وم. سترګې یې رانه واړولې. هغه تور پړنر پسې دې ونه کتل چې کومه خوا لاړ. وخت نه و. ما باید یو کار کړی وای. بیا هم فکر وکړه وروستۍ شېبه کې دې چېرته ولید؟ لکه چې د عاشقانو کوڅې خواته ورتاو شو. پاڅېد، کړکۍ ته لاړ. ما لا هم په حیراني ورته کتل. هغه تر زنګنو د اغوستي کوټ له جیب نه د سګرټ ډبی راوویست. یو یې ترې بل او بیا یې مخ راواړو. دیوال ته تکیه ودرېدم. همدې فکر کې یم. کش کړی لوګی په دمه دمه راوویست. ما هغه ویډیو ولیده چې تا ځوانمرګی په سر ووهلی و. له پښو مې ځمکه وتښتېده. ټوکې کوې؟ لنډ یې وخندل. خبریالان ډېر چالاکه دي. حق همدا ویډیو بېګا ته د رسنیو خپره شي، ته به څومره وستایل شي. ډېر به مشهوره هم شي، خو که د تور پړنار نه ستا راکښته کېدل وګوري بیا به څنګه شي؟ زما ویره یې زیاته کړه. دې کار زما ژوند له ګواښ سره مخ کولی شو. باید داسې نه وای شوي او ما به د رسنیو مخه څنګه نیولې وای. تاسو باید د دې کار مخه ونیسئ. مشهورېدل مې نه دی پکار. راتاو شو. بېغمه اوسه. ما یې له مخکې نه مخه نیولې. لږ ارام شوم. کټ کې پرتې بکسې ته یې سترګې واړولې. په چا دې شک دی چې ستا ورور یې دې کار ته راضي کړی وي او دا پیسې ورکړي؟ زه به هېڅ نه پوهېدم او همدا مې ځوروي چې ولې به یې داسې کار کړی وي. سګرټ یې له خلاصې کړکۍ نه انګړ ته وغورځاو. کاش یې ورور دې ځوانمرګي په ځای استشهادي کړی وای. د غوسې مې وخندل. دواړه یوه خبره ده. رابرک شو. یوه خبره نه ده. استشهادي حمله د ایمان په جذبه کېږي، د خدای جل جلاله د رضا او د کفارو د مردارولو لپاره. د ځان قرباني ده. ورور خو دې د پیسو په بدل کې ستا د ژوند لپاره خپل آخرت خراب او مظلومان شهیدان کړل. ما ته د چاودنې ځای کې د خلکو وینو لت پت جسدونه، زخمیان او چیغې سترګو ته ودرېدې. رښتیا هم چې ورور مې ډېر ناسم کار کړی و. بیا دا پوښتنه او ځورېدنه را پیدا شوه چې هغه ولې داسې کار ته تیار شوی و او چا تیار کړی و. ناشنا کس د پیسو بکسه را جګه کړه. تو غواړې په دې پیسو څه وکړې؟ سترګې مې ترې واړولې. کرکه مې ترې وشوه.
د ورور غږ دې پرې نه اخلې؟ ویل دې چې زما ځواب ته صبر وکړي. بیا لګیا شو. رښتیا دا ستا ورور چې ووژل، د هغوی غچ به څوک او د چا نه اخلي؟ مطلب یې دا و که د غچ اخیستو خبره شي نو باید له ما واخیستل شي، ځکه زما ورور د پیسو په بدل کې بې ګناه خلک بې ژونده کړي وو. کېناستم، سر مې په دواړو لاسو ونیو. که ځان دې راوپېژنې زما به اندېښنه به کمه شي. باید خپله پوه شئ چې زه څوک یم. نور نو شک نه و چې هغه د امنیت کارمند نه وي. ما باید ورسره ډېر په احتیاط چلند کړی وای. که د ورور په کړي کار مې نیسې نو قسم درته کوم چې زه له هېڅ نه خبر نه یم. مسکی شو. د یو کس د تېروتنې او ګناه زور له بل چا ویستل سم کار نه دی. په دې خبره مې ترې ویره په کمېدو شوه. هغه بیا ځان ته سګرټ بل کړ. تا د عاشقانو کوڅه لیدلې؟ د هغې بل سر خو بند دی. تور پر نر به همالته کوم کور ته ننوتی وي. زما دې خبرې ته هېڅ پام نه و. کېدای شي د سګرټ ډبایل له لایټر سره ماته ونیو. نوم مې قاسم دی. که بیا ضرورت شو خواته دې راځم. نور لاړ. بیل دی چې پوه شم څه شي ته راغلی او څه یې غوښتل. کټ کې وغځېدم. ښه شېبه مې ورور سترګو ته ولاړو. سګرټ مې څکول او بیا فکرونه، اندېښنو او ناځوابه پوښتنو ته د خیالي ځوابونو پیدا کولو کې ویده شوی وم. سهار د لمر له راختو سره راجګ شوم. د پیسو بکسه مې خوندي کېښوده. د تومانچې شاجر مې ډک او په ګنډه کې مې ووهله. د دې تومانچې ښه والی دا و چې بې غږه وه او نښه ویشتل مې د عسکري په تعلیمي مرکز کې زده کړي وو. 3 میاشتنۍ دوره وه، خو زه ترېنه په 2مه میاشت راتښتېدلی وم. د ناشنا کس له دې خبرې سره چې د عاشقانو د کوڅې بل سر خو بند دی، ما دا پړی سر پیدا کړی و او اوس اسانه وه چې د دې لوبې شروع له کوم ځای نه وشي. کور نه راووتم. ما نه غوښتل وینه مې سړه او غچ اخیستنه دې بل وخت ته پاتې شي. په سړکونو لا هم ګزما او رینجرې ګرځېدې. ډارېدم چې له تومانچې سره ونه نیول شم. ځان مې د عاشقانو کوڅې ته ورساوه. دا کوڅه له قومندانۍ سره په 100 متري کې وه. ټول کورونه یې عصري جوړ شوي وو. دا معلومه نه وه چې هغه موټر به کوم کور ته ننوتی و او دا چې اوس به هم همدې کوڅه کې کوم کور کې وي او کوتلی به وي. نه پوهېدم. د دې لپاره چې پوه شم ټوله ورځ د کوڅې په مخ ته تاو راتاو شوم. د سهار چای او د غرمې ډوډۍ مې یو ځای مازدیګر کې وخوړه. کوڅې ته څو موټر ننوتل او څو ترېنه راووتل، خو زه تور پر نر ته انتظار وم. د ماښام تیارې سره نور هلته ګرځېدو را ګرځېدو راباندې خلک شکي کول. باید داسې ځای پټ شوی وای چې کوڅه مې ترېنه لیدلی شوی، خو دلته هېڅ داسې ځای نه و چې پټ شوی وای. په پای کې یوې ببرې ونې ته وختم. کوڅه مې ترېنه څارلی شوه. دا ویر را سره شوه چې کوم چا خو به په ونې ته په ختو نه یم لیدلی. خو هلته هېڅوک نه و. ارامي وه. تیاره خورېده او له ما سره یې په پټېدو کې مرسته کوله. نه پوهېدم چې دې کوڅې ته ولې د عاشقانو کوڅه ویل کېده او نه هم راته پرې پوهېدل ضروري و. ما باید دا معلومه کړې وای چې هغه تور پر نر رښتیا هم همدلته کوم کور کې دی. سګرټ ته مې سخت زړه شوی و، خو په ځان مې د دې لپاره سختي تېروله چې د لایټر لمبه د کوم چا را پام نه کړي. ساعتونه ووتل. خوب را باندې سر دروند کړ. سترګې مې پټې پټې کېدې، خو د دې ویرې ویده کېدی هم نه شوم چې ونه غورځم. شپه پخه شوه چې د یو کور دروازه خلاصه او د موټر د کروپانو رڼا کوڅې ته راووته. نږدې له خوښۍ او وارخطایۍ نه لاندې غورځېدلی و. خو ژر مې ځان کلک کړ. هماغه پر نر راووت چې دویم ځانمرګی ترېنه راښکته شوی و او ما یې لاټه کوله. یو ځل بیا راته داسې ښکاره شوه چې خوب ګورم، خو کله مې چې د پښې زخمي ځای زور کړ راغلی خوب هم درد وتښتاوه. موټر له کوڅې راووت او څو شېبو کې له سترګو پناه شو. ویل مې کاش اوس موټر راسره او ورپسې شوی وای، خو زه باید دې ته نه وای خفه شوی ځکه موټر تللی و، کور نه و تللی. راښکته شوم. د څو کورونو په دروازه امنیتي کمرې لګېدلې وې. د سر نه مې د غاړې دسمال تاو کړ چې پېژندل مې سخت شي. کوڅې ته ننوتم او هماغه کور ته مې ځان ورساوه چې موټر ترېنه راوتی و.
نه پوهېدم چې هلته به څو کسه وي. باید مې کاش اوس هماغه پخواني کوڅه ډب ملګري راسره وو او یوازې نه وای. خو دا جګړه زما وه او خپله مې باید مخته وړې وای. د دروازې خلاصول راته سخت نه ول، خو په ټیټ دیوال اوښتل راته ښه ښکاره شول. همدا شېبه یو بل ښه کار دا وشو چې د کور لګېدلي ګروپونه مړه او تور تم شو. په دیوال له جګېدو وروسته مې ځان انګړ ته وغورځاوه. د پښې درد مې بیا راوپارېد، خو اوس مې باید دا درد هېر کړی وای. یوې وړې غلطۍ د ما ژوند اخیسته. خاموشي او تیارې مې یو ځل بیا په زړه ویره راننویسته. داسې راته ښکاره شوه چې په خپل لاس ځان مرګ ته ورکوم. خو چې ورور به رایاد شو او هغه خلک چې هغه له ځان سره بې ژونده کړل، بیا به مې وجود اور واخیست او دا اور په بل څه نه مړ کېده. په کرارو قدمونو د دهلیز تر دروازې ورسېدم. دروازه نیمکښه وه. څنګه چې مې غوښتل دننه شم، غږ مې واورېد: اوس ویده شه، نورې خبرې به سهار کوو. انتظار مې وکړ چې غږ ویستونکی له دهلیز نه تېر شي. د دروازې د بندېدلو له غږ سره ورننوتم. د خوب ګروپ دهلیز کې پیکه رڼا جوړه کړې وه. 2 خونې او دواړه دروازې بندې وې. پاس زینه ختلې وه چې رو مې باید له لاندې نه کړې وای. یوې کوټې ته ورننوتم. سترګې مې له تیارې سره په اشنا کېدو وې. کټ کې پروت کس داسې فکر وکړ چې زه یې ملګری یم. دلبر بیا څنګه راغلی؟ او چې څو په اړخ راووت، ما تومانچه په سر وریښې وه. په کور کې څو کسه نور دي. هغه چې له داسې پېښې سره د مخ کېدو په تمه نه و، په بنده ژبه یې وویل: یو ملګری مې دی. غوښتل یې بالښت لاندې ایښې وسلې پسې لاس تېر کړي، خو په سر مې د تومانچې په لاس یې ښه کلک وواهه. بېحاله شو. لاسونه او پښې مې ورته وتړل او بل ملګري پسې روان شوم. خو څنګه چې له کوټې راووتم، دهلیز کې له هغه سره مخ شوم. یوه شېبه حیران و، بیا یې پاس منډه کړه. زه هم ورپسې شوم. د زینې نیمایي کې مې له پښې راکش کړ. پړ مخ یې وغورځېد. په ملا ور کېناستم. ښه به وي چې ځان ته یې سخته نه کړم. د بل ملګري څنګ ته مې راوست. دا مې یوه خالي چوکۍ پورې وتړله، د دې لپاره چې وګورم کور کې نور څه شته. بیا راووتم. په کرار کرار 2م منزل ته پورته شوم. غوښتل مې د پاسني دهلیز د ګروپ بټن پیدا کړم چې په سر مې یو دروند ګوزار وخوړ او زینې نه لاندې وغوړېدم. چې هلته راغلم نو زه په یوه چوکۍ تړل شوی وم او هغې دواړه خلاص شوي وو چې ما تړلي وو. کوم یو چې زه په سر وهلی وم، ټلیفون کې په نورو ملګرو زیري کول. د خلاصېدو لار نه وه. ښکاره وه چې هغوی زه ژوندی نه پرېښودم او په سختو شکنجو یې وژلم. ټلیفون والا نورو دواړو ته رامخ کړ. رئیس یې ښه راخلاص ته راځي. ما باید یو څه کړی وای، خو څه مې کولی شو؟ کلک تړل شوی وم او هر څه په فکر نه کېدل. ما چې زینو کې راغورځولی و، هماغه یو کلک سوک په خوله راکړ. غوښتل یې خپله ټوله غوسه راباندې سړه کړي، خو همدا شېبه د کور دروازه راوټکېده او هغه ور منډه کړه. رئیس لکه چې راغی. نور دواړه ما سره پاتې شو. کوم یو چې زه په دې حال اخته کړی وم د ملنډو خندا وکړه. هغه ډېر مهربانه دی. بل ملګري سګرټ بل کړ. اوس به یې خپله وګورئ. دوی لکه چې د خپل رئیس په اړه غږېدل. سګرټ والا په کش کړي لوګي وټوخل. رئیس خو موټر کې راځي. دروازه څنګه راوټکېده؟ ناڅاپه په درز د کوټې دروازه راخلاص شوه. یو کس راننوت. دواړه یې یوه شېبه کې په بېغږه وسلې هغې نړۍ ته ولېږل. مرګ په سود ناول قدرمن اورېدونکو، دا وه د ناول 2مه برخه. تر بلې برخې مې په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.